تاسې به له داسې غږ سره په لومړي ځل مخامخ کېږئ لاد مینې نشا په مونږ سر ګرځوي لاد مینې نشا په مونږ سر ګرځوي یک تاویږي ټول چته په بوتل لیونه کتاویږي ټول چته په بوتل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه مړ د یم پاک په زنګېدلي اواز په آیاتونو د زبور مې قسم یما له هغه اوبه زمزم دي یا چې مې جانان پکې منګلې پاکوینا دا راته وي او څومره وخت کېږي ترنم کې یا ټک ټک د دروازې نه دی د چا د نری ګوتې ټک ټک د دروازې نه دی د چا د نری ګوتې یا کاروان په دیوال کې ثانیه ګرا د تاویږي یا کاروان په دیوال کې ثانیه ګرا د تاویږي د ځمکه نڅا ګرا زور ورا د تاویږي د ځمکه نڅا ګرا زور ورا د تاویږي الالمرا قدمس وای لخکرا د تاویږي خپل ګریوان راټولول زده کړه شهابتونو څوک لري چې پام در باندې یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زمانې ته او زما کردار ته ګوره په رباب کې یو بې سوره تار ته ګوره د راتللو غږ دې دومره ورخطا کړم دې زما دل بدل پیزار ته ګوره سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو هیله لرم چې رک روغ بایاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ درنو لیدونکو نو زه شهاب شاداب درته یو ځل بیا د یوې ادبي او خوندورې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین نظر یم دین محمد فقیرزی را سره نن په خپرونه کې ناست دی چې ډېر یو ښه غږ لري ډېر جلا غږ لري او شخصا چې زه کله د ده غږ اورم ډېر خوند راکوي او ډېر کله د ده ترنم اورم نو تاسې به له داسې غږ سره په لومړي ځل مخامخ کېږئ یو جلا او منفرد غږ دی نو له فقیرزي صاحب څخه به ترنمونه م اورو کیسې به م ورسره کوو نو فقیرزی صاحب په سر کې خو ته په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایم ستړی مه شي زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په دوهم قدم کې ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ طرف ته مو قدم راواخیست او زه مو په خپل په دې درند حضور په دې خپرونه کې مېلمه کړم ډېره مننه فقیرزی صاحب څنګه ژوند په خیر روان دی الحمدلله بیخي ښه روان دی او پیلن په څه مصروف یې اوس فعلا خو پوهنتون ته ځم پوهنتون کې کوم پوهنځي کې اقتصاد پوهنځي کې یم دواړه هم مسلک یو انشاءالله ښه ډېر ښه هیره د نویو ملګرو چې فقیرزی صاحب زمونږ همصنفي پاتې شوی دی د امادګۍ په دور کې او هغه وخت چې مې ورته غږ اورېدلی او نو ډېر ښه غږ یې او تر اوسه پورې یې اورم ډېره مننه فقیرزی صاحب کیسې به م وروسته کوو خو دا ملګري به وایي چې داسې دومره صفت یې کې اول به یې ترنم واورو ولې نه په سر کې ستا نه یو ترنم اورو لیدونکو بس ترنم به وکړم مهرباني په دې هیله چې ستاسو د لیدونکو د خوښې وړ وګرځي مهرباني نو غزل د درویش روخان نو ترنم به کوم خدای دې وکړي چې په مینه اورو مهرباني ہے زلوفر آواراز پاگل لیون ہے زلوفر آواراز پاگل لیون یو باغی قلندر مکمل لیون یو باغی قلندر مکمل لیون
زلوفر اوارا ز پاگل لیونه اے او مولا ژوند پراس تلوازو نا کوي یو مولا اے او مولا ژوند پراس تلوازو نا کوي اے او مولا ژوند پراس تلوازو نا کوي د سندرې پرو په غزل لیونه د سندرې پرو په غزل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زلوفر اواراز پاگل لیونه اے اداد گل نازک گل اندام گل بدن شاداب صاحب اے اداد گل نازک گل اندام گل بدن داد گل نازک گل اندام گل بدن اے اوس گزار نشي وړه د یو ګل لیونه اے اوس گزار نشي وړه د یو ګل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زلوفر 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 اواراز پاگل لیونه اے اللہ دمین نشا پمون سر گرزوی اللہ دمین نشا اے لادمین نشا پمون سر گرزوی لادمین نشا پمون سر گرزوی یک تاوی گیٹول چتا پا بوتل لیونه کتاوی گیٹول چتا پا بوتل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زلوفر اواراز پاگل لیونه یو داستا بے صبری بل زما ہر وقت شور ہے یو داستا بے صبری بل زما ہر وقت شور یو داستا بے صبری بل زما ہر وقت شور ہے مون بزر کھڑی رسوا پیو بل لیونه من بزر کړی رسوا په یو بل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زلوفر اواراز پاگل لیونه اے ادا درویش رو خان بیا کوي څه احتجاج دا درویش اے ادا درویش رو خان بیا کوي څه احتجاج دا درویش رو خان بیا کوي څه احتجاج اے دا هجوم کر خاموش پس چل لیونه دا هجوم کر خاموش پس چل لیونه یو باغی یو باغی یو باغی قلندر مکمل لیونه یو باغی قلندر مکمل لیونه زلوفر اواراز پاگل لیونه بس ملګرو ته په ثبوت ورسوله نو به درته دومره ووایم چې د هغه دوو سترګو په نور مې قسم زه پکې خدای وینم په تور مې قسم او مړ د یم پاک په زنګېدلي اواز
په آیاتونو د زبور مې قسم. مننه. ډېره مننه فقیرزی صاحب، ډېر خوند یې وکړو. نو د فقیرزی صاحب چې داسې ترنمي کوي او موږ خبرې کوو دا پکې خوند به نه کوي. مرۍ به دې موچۍ ته راځئ یو څو ټپې درته ولې نه په مینه ورته غوږ یو. اے اپنا وی توپ کې د خدای مړه کئ یا چې مور دې یو جوړه راخلي ورکوي نا. اے اپنا وی توپ کې د خدای مړه کئ یا چې د داد صابون تختې لپاتی شینا. یاد سے چل دے یاد سے چل کی گی او یا جانان مړ دے یا پر بل سے غم رازی نا. او یستا یارانے کس پین مړې کړې او ما د خزلې ډېرا نور ولګونا. اے کور ته په لاس کې رانجن وړم یا ستاسو خزلې د ډېرا نه پورې وړما. یا مال هغه اوبه زمزم دي یا چې مې جانان پکې منګولې پاکوینا. یا لال یاخ خوبونه په څنګل بستا کوم کشم خورې خوږو لتا بیادوم د زړه د وسوسو بدرته څه وایم مړه که هر څه وي خدا ارمان یو ځل پورا کوم. پتا کې ټکې وفا نه وه په نیمو شپو در پسې هسې ګرځېدمه د کړمار د سر خاماره چې د خوړم نو خبر کړی به دې ومه. ډېر ښه فقیرزی صاحب ډېرې ګټورې لنډۍ دې م راواورېدې. دا راته وي او څومره وخت کېږي ترنم کې؟ زما خو د ترنم نه ډېر وخت نه شوق ده. تقریبا زما به چې کله 9 کاله شاوخوا عمر زما شوق ورسره و. لومړی ترنم د څومره وخت مخکې و؟ لومړی ترنم مې تقریبا یو 4 کاله د مخه مې کړی. 4 کاله. او دیکلومه خو م کوې که نه؟ فقیرزی صاحب دیکلومه کوي خو په ډېر جلا انداز باندې. نو هغه هم ډېرې ښې کوي. ما چې کله د دیکلومه کې ستا غږ واورېدو ما هېڅ نه منله چې دا دې ستا غږ. بیا هم مننه فقیرزی صاحب. راځه نو غونډه به م پیلېږي او ستا نه وروستی انتخاب او وروستی ول نه وروستی انتخاب مې د کاروان صاحب غزل ده نو هغه به تاسو هم اورېدلی نو په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. هی المراک د ماست غوی لخکرا د تاویگی. هی المراک د ماست غوی لخکرا د تاویگی. دازمکا نڅا ګرا زور ورا د تاویگی. یا دازمکا نڅا ګرا زور ورا د تاویگی. للمرا که د مسوی لخکرا د تاویگی. دازمکا نڅا ګرا زور ورا د تاویگی. دازمکا نڅا ګرا زور ورا د تاویگی. یا هر څو یک وحشی انسان پرستونی باندې خپیک دی. هر څو هر څو یک وحشی انسان پرستونی باندې خپیک دی. هر څو یک وحشی انسان پرستونی باندې خپیک دی.
ید خدای د لیونی مینې سندره د تاویږي ید خدای د لیونی مینې سندره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي دا ځمکه زوروره نڅا ګره د تاویږي للمرا که د مست وای لښکره د تاویږي للمرا که د مست وای لښکره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي دا ځمکه د ښیښې لوښې درېیمه جګړه تاوه دا ځمکه د ښیښې لوښې درېیمه جګړه تاوه دا ځمکه د ښیښې لوښې درېیمه جګړه تاوه له پاسه رالوېدونکې پرې ډبره د تاویږي له پاسه رالوېدونکې پرې ډبره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي ټک ټک د دروازې نه دی د چا د نری ګوتې ټک ټک د دروازې نه دی د چا د نری ګوتې ټک ټک د دروازې نه دی د چا د نری ګوتې کاروان په دیوال کې ثانیه ګره د تاویږي کاروان په دیوال کې ثانیه ګره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي للمرا که د مست وای لښکره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي دا ځمکه نڅا ګره زوروره د تاویږي واه 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 ډېر ښه ډېر خوندور ډېر پرکیپا نصیر احمد شهاب وایي چې د بیلتون د غرمو سوخت به درنه هېر کړي داسې چارې به ماښام در باندې وکړي او خپل ګریوان راټولول زده کړه شهابه ته نو څوک لرې چې پام در باندې وکړي ډېره مننه فقیرزی صاحب کور دې ودان چې راغلي خپرونې ته او ملګرو ته دې ډېر خوندور او پرکیپه ترنمونه ور واورېدل کور ودان خدای دې وبخښه بس له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې دومره زحمت مو وکړ او تر دې ځې راغلی او دلته مو زه له ځان سره مېلمه کړم درنو لیدونکو نو دغه زموږ نن ورځې خپرونه چې له فقیرزي صاحب څخه تاسې خوندورې زمزمې واورېدلې یو ځل بیا چې د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي په سکرین راځم تاسې ټول په لوی لاس پارم ښاد آباد او بریالي اوسئ